زه دا وایم چې دا ډیره مبارکه میاشته ده او دا د الله تعالی د رحمتونو میاشته ده او دا د الله تعالی د مغفرت او د بخښنې میاشته ده. زه دا وایم چې دنیا کې به څوک د ګناه صفا کړي. زموږ عقیده دا ده چې صرف انبیا د ګناه څخه معصوم دي او صحابه د ګناه څخه محفوظ دي. که زیم کته که مشر دی که کشر دی که نارینه ده که زنانه ده دا ټول د ګناه څخه نه محفوظ دي نه معصوم دي. نو دنیا کې انسان څه ګناه خامخا کیږي ځکه د دنیا زندگی الله تعالی امتحانی زندگی پیدا کړې ده او د دې امتحان دپاره الله تعالی د انسان سره نفس او شیطان مرګري کړي دي. نفس هم کوشش دا کوي چې انسان په ګناه اخته کړي. د نفس کار څه دی؟ نفس د انسان په دماغ کې د ګناه او وسوسې ور اچي چې د انسان په دماغ کې د ګناه لهرونه او صفې راځي. دا د نفس کار دی، دا د دې کارنده نفس دی او د نفس تعلق د انسان سره ډیر نږدې دی. د نفس سره ځان نشي خلاصولی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي ان اعداء عدوک نفسک التي بین جنبیک. د ټولو څخه لوی دشمن د انسان دا نفس دی چې د انسان په دې بدن کې دننه اوسیږي. او امام غزالی رحمه الله لیکلی دی چې نفس داسې ظالم دی چې هغې در څو پورې انسان په ګناه باندې اخته نه کړي در هغې وخته نفس د قرار نه راځي. هغې لیکلی دی د نفس مثال د یو ماشوم دی. ماشوم بچی چې کله د یو شي په غوښتنه کې راسي نو د مور و پلاره سره د هغه شي غوښتنه کوي او هغه شی خامخا غواړي، هغه شی خامخا لاس ته رسوي. که په ژړا باندې او که په زاریو باندې که سر د مځکې وي که پښې پر مځکه ټکوي چې در څو پورې هغه شی لاس ته نه یې رسولی در هغې وخته پورې ماشوم آرام نه کوي. دغه رقم نفس چې د انسان سره ملګری دی چې در څو پورې انسان په ګناه اخته کړی نه وي، چې در څو پورې د انسان زندگی په ګناه کې مبتلا کړی نه وي، در هغې وخته پورې نفس ظالم د انسان سره نه کښېني، نه آرام کوي نه قرار کوي، بلکې آرام و قرار هلته راځي د نفس چې انسان په ګناه کې راسي. نو د انسان زندگی په دنیا کې امتحاني ده. د دې امتحان اخیستلو دپاره الله تعالی د انسان سره دغه ظالم نفس ملګری کړی دی. او دویم لوی دشمن چې په هغې سره الله تعالی په دنیا کې د انسان لوی امتحان اخلي هغې شیطان دی. ځکه الله تعالی وایي ان شیطان للانسان عدو مبین. ښکاره دشمن دی. د شیطان کار څه دی؟ شیطان انسان ته ګناه اسانه کوي، شیطان انسان ته ګناه خوږه کی، شیطان انسان ته ګناه ښایسته کی او شیطان انسان ته ګناه سپکه کی چې در څو پورې انسان په ګناه نه اخته کړی در هغه وخته پورې نه پرېږدي. او شیطان هم د انسان سره ډېر نږدې تعلق لري او د شیطان څخه په یو شکل سړی ځان نشي خلاصولی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم. شیطان د انسان په رګو کې د وینو په شان باندې روان دی. نو ما درته ویل شیطان انسان ته ګناه اسانه کوي. چې کله د رشوت ځای راسي رشوت باندې د الله تعالی لعنت دی. چې کوم څوک رشوت ورکوي هم د الله لعنت دی، چې کوم څوک رشوت اخلي هم د الله لعنت دی. لیکن شیطان ظالم انسان ته څه وایي؟ او یاره دا خو کاروبار دی او دا خو ماحول دی، دا د اوس محفل دی، دا د اوس زمانه ده او دا د اوس ترتیب دی. په دې اوس زمانه کې بغیر د دې څه کیږي نه. نو یا دا کاروبار پرېږده یا به خامخا دا کار کوي. نو په دې نیت باندې هغه ورته اسانه کوي چې ټوله دنیا په دې اخته ده او ټول تجارت په دې اخته دی او ټول کاروبار په دې اخته دی. بغیر د دې څه نه تجارت کیږي، نه کاروبار کیږي، نه زندگی کیږي او نه ګټه کیږي. نو په دې شکل باره سړي ته رشوت اسانه کوي. در هغې وخته نه پرېږدي چې در څو پورې په رشوت کې اخته کړی دی. کله کله پر انسان باندې د درواغو ځای راسي. حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې الکاذب عدو الله. درواغجن د الله دشمن دی. لیکن شیطان درواغ و سړي ته سپک کي. یاره دې درواغ کې خو دا مصلحت دی، په دې کې خو دا فایده ده، په دې کې د مسلمان نفع ده او په دې کې دا د خیر کار دی او په دې کې دا د ثواب کار دی. په دغه حلو بانو باندې شیطان انسان ته هغه درواغ اسانه کي، ورته سپکې کي، ورته وسایې کي. در هغې وخته پورې نه پرېږدي چې در څو یې په درواغ وخته کړی نه. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی چې شیطان د انسان داسې دشمن دی چې نه انسان په عجز باندې پرېږدي، نه انسان په زاریو باندې پرېږدي، نه انسان په فریاد باندې پرېږدي او نه انسان په بله طریقه باندې پرېږدي. چې څومره طریقې ورسره استعمال کړي در هغې وخت دې نه پرېږدي چې در څو یې په ګناه کې اخته کړی دی.